دوستانو د انګلیش نوي زده کوونکي ډیری وخت همدا پوښتنه کوي چې د سی حرف څو غږونه دي، کوم غږونه دي او دغه غږونه څنګه پیژندل کیږي. نو په دې ویډیو کې به د سی حرف لپاره غږونه زده کوو، خو د زده کړې نه مخکې د سی حرف لپاره لږ معلومات ګورو. لکه اول دا چې سی حرف چې دی یعنی سی توری چې دی دا کانسوننت دی. سی حرف دوه غږونه لري، یو د اس غږ، یو د کی غږ یعنی د کاف غږ، سین او کاف. نو اول غږ ګورو، هغه ده سافت سی یعنی د سین غږ، د اس غږ. کله چې د سی توري څخه وروسته ای، آی او یا وای راشي، نو بیا به دغه حرف د اس غږ ورکوي یعنی اس غږ به وباسي. یو څو مثالونو کې ګورو، لکه سنټیمیټر، circle, decide, celebrate, exciting, spicy. نو په دغو words کې سی د خپل سی یعنی نرم اس غږ وباسي یعنی اس غږ ورکوي. دوهم غږ ده hard سی یعنی د کی غږ. کله چې د سی توري څخه وروسته ای، او او یا یو راشي، او یا د ای، آی او وای پرته بل هر یو حرف چې وي هغه چې راشي، نو بیا به سی حرف یعنی سی توری چې دی هغه به د کی غږ وباسي یعنی کاف غږ به ورکوي. لکه مثالو کې ګورو examples: candy, cool, cute, decorate, telescope, decade. نو په دغه words کې او دغه شانتي نور هم ډیر words شته چې په هغو کې سی د کاف غږ وباسي. یو بل حالت کله چې سی په آخره کې وي او د سی څخه وروسته کی وي، یعنی که د سی توری په یو words کې په یو کلمې په آخره کې راشي او د ده څخه وروسته یعنی د سی توری څخه وروسته کی وي، نو بیا به هم سی د کاف غږ ورکوي یعنی کی غږ به ورکوي. لکه مثالونو کې ګورو click, pick, tick, sick, neck, pack. دا وګورئ تاسې په دې ټولو words کې په آخره کې سی ده، خو سی نه وروسته کې هم ده. نو هر یو هغه words چې په آخره کې سی کې وي، مطلب دا ده چې هغه به هم د کاف غږ وباسي بیا.